بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم في صحيحه. مخکې یو درس کې تیر شوی و، یو حدیث مبارکه مونږ ذکر کړی و چې په هغې کې راغلی و چې په دغې لسو ورځو کې چې کوم عبادت کوم مسلمان کوي، د هغې ټولو هغه عباداتو نه بهتر دی چې په نور کال کې کوي. د دې لسو ورځو روژه د نور کال د نفلي روژو نه بهتره ده. د دې نفلي مونځ د نور کال د نفلي مونځونو نه بهتر دی. د دې ورځو کې زکات ورکول د نور کال د زکات ورکولو نه بهتر دی. دانګې نفلي صدقات د دې ورځو د نور ورځو نه بهتر دی. دې کې دارنګې هر عمل او عبادت چې په دې لسو ورځو کې کېږي د هغې د مثل عبادت نه په نور کال کې دا ډېر بهتر. نو په جمله د هغې لسو ورځو د فضیلت کې یو د دغې عرفې د ورځې د لوی اختر د میاشتې د نهمې ورځې د نهمې ورځې فضیلت بیا یو خاص فضیلت دی، یو خاصه درجه ده چې هغه ساکال 1441 هجري کې دا ورځ د پنجشنبې د زیارت په ورځ راځي. نو فرمایي چې روژه نیول په ورځ د عرفې په نهم د لوی اختر د میاشتې، نبی علیہ السلام فرمایي: احتسب علی الله، زه حسابوم په الله تعالی باندې. مطلب یې څه دی؟ زه طلبوم غواړم ثواب د دې د الله تعالی نه، زه طلبوم او غواړم ثواب اجر د دې د الله تعالی نه. کوم ثواب او اجر؟ ان یکفر سنة التي، چې محو کړي، ختم کړي ګناهونه د هغې کال چې تیر شوی، او محو کړي او ختم کړي او لرې کړي ګناهونه د هغې کال چې وروستو را روان دي. یعنې نبي علیه السلام فرمایي چې په دې ورځ څوک روژه ونیسي نو الله تعالی به د مخکیني کال ګناهونه ورته معاف کړي، ورته به ختم کړي، ورته به محو کړي، او د راتلونکي کال یو کال دپاره الله تعالی دته توفیق ورکړي د نیکو اعمالو او منع به کړي د ګناهونو نه. نو د راتلونکي کال د ګناه معاف کېدل دا مطلب دی چې الله تعالی به د دغې مسلمان او د دغې ګناهونو تر منځ په راتلونکي کال کې مانع پیدا کړي، ګناهونه به تنه نه صادرېږي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د دغې روژې نیولو توفیق راکړي، او دا توفیق د الله تعالی راکړي چې نورو خلکو ته یې ورسوو چې په دغه لوی عبادت کې شامل شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.